بسم الله الرحمن الرحیم. نن به موږ وایو هیریډیټي ان ارګانیزم. هیریډیټي دې ته ویل کېږي لکه فرض کا موږ هیومنز دي یا د هیومنز نه علاوه زموږ سره دي انیملز. نو هیریډیټي خبره چې موږ کوو نو موږ دې دوه څیزونه کوو. هیریډیټي ویل کېږي توارث ته. توارث دې ته ویل کېږي لکه کله چې ماشوم پیدا شي نو د هغه سترګې یا د هغه غوږونه یا د هغه مخ یا د هغه د ویښتو رنګ چې دی نو هغه د مور پلار په شان دي، نو دې ته ویل کېږي هیریډیټي. او د هغې نه علاوه که موږ د انیملز ته وګورو نو په انیملز کې زیات تر کرکټر داسې چې هغه د پیرنټس په شان چې دی یو شان دي. لکه موږ مچانو ته وګورو، مچان چې دی ټول یو شان دي. میږي چې دي هغه ټول یو شان دي. غواګانې شوې، میښې شو، سیندخې شوې، دا ټول چې دي دا یو شان دي. که د انیملز نه علاوه موږ د هیومن خبرې کوو نو په هیومن کې ډېر خصوصیات داسې چې هغه د پیرنټس نه چې دی بدلي. خو یو څو خصوصیات داسې چې هغه د پیرنټس په شان چې دی یو شان دي. لکه سترګې چې دی هغه د مور پلار په شان دي یو شان دي کېدی شي، یا د سترګې چې دی د توریانو ته تلي یا چې دی ترون ته تلي. نو هغې دپاره موږ دا هیریډیټي ټکی استعمالوو. خو چې کله پکې بدلون راځي نو د دې هیریډیټي په ځای باندې بیا موږ یو ټکی استعمالوو چې هغې ته ویل کېږي ویریشن. او ویریشن موږ وایو تبدیلي. نو دا دواړه ټکي چې دي یو د هیریډیټي او بل دی ویریشن، نو دا د یو بل چې دی بالکل الټه استعمالیږي. هیریډیټي توارث، ویریشن تبدیلي. چې د بچي د مور پلار سره کمې خبرې یو شاني نو هغه د هیریډیټي، او چې کمې خبرې پکې بدلې دي نو هغه د ویریشن. اوس چې کله هیریډیټي او ویریشن راځي نو دا زموږ سره په دوو طریقو باندې راځي. کله چې موږ ریپروډکشن خبره کوو نو ریپروډکشن چې دي هغه دوه قسمونه دي. دوه قسمه ریپروډکشن دي. یو زموږ سره دی سیکسوال ریپروډکشن، او د سیکسوال نه علاوه بل دی اسیکسوال ریپروډکشن. نو سیکسوال ریپروډکشن داسې دی چې په دې کې میل او فیمیل چې دی دا دواړه ډایرکټلی انوالو دي. او خو چې کله موږ د اسیکسوال خبره کوو نو د دې ای مطلب دی نشته. نو په دې کې میل او فیمیل چې دی نو هغه پکې ډایرکټ چې دی د هغې انوالمنټ پکې نه وي یا پکې د سره چې دی ضرورت نه وي. خو چې کله سیکسوال ریپروډکشن وشي یو پروسس کېږي چې یو زموږ سره دی مایټاسیس، او د دې ریپروډکشن نه وروسته بیا زموږ سره بل پروسس کېږي چې هغې ته ویل کېږي میاسیس. نو مایټاسیس داسې یو پروسس دی چې په دې باندې یو لیوینګ ارګانیزم چې دی هغه خپل گروث کوي. او میاسیس چې دی داسې پروسس دی چې دا ذمہوار دی د دې هیریډیټي او د دې ویریشن لپاره. چې کله د میل او فیمیل کم سیلز چې دي یا چې کله میلاو شي او یو نوی ارګانیزم چې دی کله جوړیږي نو په هغې وخت کې دا هیریډیټي او ویریشن دا فیصلې چې ده نو دا کېږي. نو میاسیس چې دی دا زموږ سره کېږي په سیکس سیل کې، او کم مایټاسیس چې دی نو دا زموږ سره کېږي په سومیټک سیل کې. سومیټک سیل مطلب دا دی چې د سیکسوال ارګنز د سیل نه علاوه د باډي چې کم سیلز دي نو هغې ته ویل کېږي سومیټک سیل. نو دا هیریډیټي ارګانیزم چې دی دا سټیپ انټروډکشن او بیا چې کم مزید ټاپک دی بیا کوو. خو دا یاد ساتئ چې هیریډیټي مونږ وایو توارث ته او ویریشن ویل کېږي تبدیلي ده. هیریډیټي او ویریشن راځي په هیومنز کې او په انیملز کې چې کومې خبرې یا کم کرکټر چې دی د یو ماشوم د مور پلار سره یو شاني نو هغه هیریډیټي ده، او کمې خبرې چې هغه د مور پلار نه چې دی بدلي یا کرکټر چې دی بدلي نو هغه زموږ سره دی ویریشن. نو دا سټیپ انټروډکشن انشاءالله بیا چې کوم لیکچر دی هغه بیا چې دی په ډیټیل باندې کوو.